امید لرم چې روغ او جوړ دی. په سپر 8 مرحله کې د افغانستان دریم کم میچ چې دی هغه سبا به شروع کیږي. سبا د افغانستان وخت مطابق دا میچ 15 بجې شروع کیږي، پاکستاني وخت مطابق دا میچ 9 بجې شروع کیږي. په سپر 8 کې د افغانستان دغه اخري میچ دی د بنگلاديش سره دی چې د بنگلاديش سره د افغانستان ښې مقابلې شوي دي او کوشش وکړي افغانستان ټیم چې دغه میچ خامخا وګټي. خو د هغې نه مخکې کوم تاسو راشو نن ماښام چې کوم دی 9 بجې 9 بجې افغانستان پاکستان وخت مطابق د انډیا او د اسټرالیا ډېر زیات یو ګرم میچ دی. دغه میچ لپاره دعاګانې کوو چې د افغانستان لپاره چې دی په ګټه کې د افغانستان چې ګټه پکې ده هغه د اسټرالیا په بېللو کې ګټه ده، د انډیا په ګټلو کې د افغانستان لپاره ډېره زیاته ګټه پته ده، ځکه چې نن اسټرالیا میچ وګټي او انشاءالله سبا سهار افغانستان میچ وګټي نو خیر سره افغانستان ټیم سیمی فاینل ته کوالیفای شو. ډېره غټه د فخر او ډېره غټه د اعزاز او د خوشحالۍ خبره ده د افغانانو لپاره، بلکې ټول افغانستان کرکټ افغانستان کرکټ لپاره افغانستان کرکټ ټیم لپاره. خو کوم تاسو وګورئ د افغانستان ټیم کې سبا مطلب هغه څه پکار دي چې کوم څه د اسټرالیا خلاف وشو، مطلب دا چې په بیټینګ کې کوم چینجز پکار نه دي، په بالینګ کې کوم چینجز پکار نه دي، بالکل هماغه ټیم پکار دی. نور احمد هم پکې پکار دی او ځکه چې نور احمد ښه فیلډینګ کوي، ښه ننګیال خروټی هم پکې پکار دی ځکه چې بالینګ هم کوي دغه لکه فیلډینګ هم کوي دغه لکه بیټینګ هم کوي دغه لکه کریم جنت هم پکار دی ځکه چې آل راونډر دی پکار شي، بالینګ کې استعمالولی شي، بیټینګ کې استعمالولی شي، فیلډینګ هم ښه کوي. مطلب تاسو یې بوزل د سخیر دی څلور ورځې لاره خو د هغې وروسته چې د ویډ کیچ کې کوم واغستو بهترین کیچ یې واغستو، ډۍ سره یې واغستو او وردانګ یې کړل لکه د مهي په شان او هغه کیچ یې واغستو. نو زما مطلب دا چې په دغه ټیم کې کوم چینجز نه دي پکار. ګلبدین نایب صاحب قاسم ځان له ماشاءالله په ټیم کې ډېر غټ ځای جوړ کړی دی. دعاګانې به کوو ټول افغانستان ټیم ته چې همدغه شان پرفارم څنګه چې د اسټرالیا خلاف افغانستان پرفارم وکړو په بیټینګ کې هم په بالینګ کې هم په فیلډینګ کې، نو په درېیمه شوبو کې افغانستان ځان ښکاره کړو، افغانستان فیلډرانو ځان ښکاره کړو، دغه باډي لینګویج دغه باډي فټنس چې کوم دی هغه ښکاره کړو چې بالکل موږ کولی شو چې داسې کیچونه هم اخیستی شو. نو افغانستان په ټیم کې کوم چینجز نه دي پکار، مطلب همدغه سیم ټو سیم ټیم پکار دی، زوړ ټیم پکار دی، کوم بدلون پکې پکار نه دی. او رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران ته زموږ دغه وینا چې بالکل سره هم سټارټ تاسو د اسټرالیا خلاف اخیستی او همدغه سټارټ تاسو له پکار دی چې مطلب تاسو وکټ ور نه کوي. نو وروسته بیا په کومو بالونو باندې چې مطلب ډېر سکور کېږي په 10-15 بالونو باندې مطلب چې کله 15 شپږ اووره پاتې نو تقریبا 80-80 سکور پکې کېږي چې وکټ وي. هغه اوس خو سکور ونه شو وکټ یې لاړې خو هر ورځ په داسې نه کېږي. خو دعاګانې به کوو چې رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران بیا ښه سټارټ واخلي، سل بنده برابره پارټنرشپ وکړي د خپل ټیم لپاره په کومو بالونو باندې وکړي، دواړه 15 یې ووایي مطلب سریز یې ووایي او د هغې نه وروسته چې بیا کوم مطلب دی که وکړي دغه نور اکاونټ دعاګانې پکار دي چې ښه بیټینګ وکړي او یو زبردست بیټینګ وکړي، یو زبردست ټوټل افغانستان اولنی بیټینګ وکړي که اولنی بیټینګ راشي ښه ټوټل بنګلاديش ټیم ته ورکړي او بیا هماغه شان بالینګ وکړي. او که چېرته افغانستان ډېر بیټینګ وي نو یو ښه بالینګ وکړي چې بنګلاديش په کم ټوټل کې راګیر کړي او بنګلاديش نه دغه میچ وګټي او افغانستان ټیم سیمی فاینل ته کوالیفای شي. زموږ د زړه خبرې چې تاسو هم شریک کړي دي ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ، زموږ پیج هم سره فالو کړئ، زموږ یوټیوب چینل ته ویډیو ټوکړئ هغه هم سره ضرور سبسکرایب کړئ. نو تازه معلوماتو لپاره د راتلونکي میچ د افغانستان د بریا په هیله باندې هندوستان د بریا په هیله باندې ماښام لپاره دعاګانې وکړئ، سبا سهار لپاره دعاګانې وکړئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه کړئ د الله په امان.